سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ است. افغانستان او هندوستان ترمنځ د 3 شل اوریزې لومړۍ لوبه هندوستان لوبډلې وګټله. دویمه لوبه به نن ماښام ترسره شي چې دغه د افغانستان پر وخت 6 بجې پیلیږي او د پاکستان پر وخت پر 6:30 بجې پیلیږي. دغه په افغانستان کې پر آریانا تلویزیون باندې په ژوندۍ بڼه باندې نشروي. په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې د هندوستان لوبډلې افغانستان لوبډلې ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لومړۍ لوبه کې د هندوستان لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بالینګ پریکړه وکړله. د افغانستان لوبډلې بیا ډېر خوندور په زړه پورې بیټینګ وکړ، که څه هم رحمتشاه او نورو لوبغاړو ښه لوبه ونه کړله، خو داسې محمد نبي او عظمت الله او مرزي او ګربز بیا ډېره خوندوره زبردسته لوبه ترسره کړله. د افغانستان او هندوستان ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه نن ماښام ترسره کېږي. افغانستان باید په خپله لوبډله کې بدلون راولي. د رحمتشاه پر ځای حضرت الله زازي ته چانس ورکړي، د ګلبدین نایب پر ځای قیس احمد ته چانس ورکړي. نو افغان لوبډله به ډېره ښه لوبه د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ دغه 3 شل اوریزې لوبې چې دي په هندوستان کې ترسره کېږي. د هندوستان پیچونه چې دي همیشه د سپین بالینګ لپاره جوړ دي. تېره ورځ تاسو وګورئ مجیب الرحمن ډېره زبردست توپ اچونه وکړله چې 2 وکټې یې واخیستلې. که قیس احمد یا نور احمد ته چانس ورکړی وای نو افغانستان به ډېره ښه لوبه کړې وای. په نن لوبه کې باید یا نور احمد یا قیس احمد ته چانس ورکړي نو ډېره ښه پایله به ولري. بیا هم د افغانستان کرکټ ملي اتلانو ته دعاګانې کوي چې په دویمه شل اوریزه لوبه کې هندوستان لوبډلې ته ماته ورکړي. سیریز به 1-1 مساوي شي. فاینل لوبه به ډېره خوندوره بیا ترسره کېږي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما مو فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.